السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ کرتا اس کا میں نے دیکھا گاٹ واٹ رہا ہے. السلام علیکم. آج ہم لوگ بادا ایک علاقہ ہے گدون میں اور وہاں پر ایک ڈیم بن رہا ہے. اس ڈیم کے لیے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں. یہ میرے بھانجے ہیں مردراز. السلام علیکم. اور پیچھے ہمارے دوست ہیں سارے مینوالو ته سلامونه وایو. اور ټول مینوالو ته سلامونه. بھائی اردو اور پشتو میں مکس ہوگا اور آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت ہے. روئی بھائی تاسو لاہور کی اسی میں لاہور سے آیا ہوں ڈیم دیکھنے. یہ خاصا کے گاؤں نہ اس گزتا تدا ہوا مجھے بات دا خبر اس لگا اردو کی ہوگا نا بیا بسنگا کا پنجابی ہاں نہ اردو. یہ ڈیم کے بارے میں تھوڑا بتاؤ تاکہ اردو سننے والے بھی دیکھیں نا کہ کون سا ڈیم ہے اور کیا. دسو اپنے بارے میں دسو. ہاں ایسی ڈیم دے بارے چ بھی دس تے پورا علاقے دے بارے چ بھی دس. دا زمونږ دغه د ممبر صاحب د میساکو. او کنه دا زمونږ ممبر صاحب دې سیټ تاو لګی چې راسین پکې راولي. دا ډیم جوړیږي بھائی د پیټې حکومت کې اوري ګټه د پیټه پښولې خو دې بدل نه راځي په کاته په یو میساک دا وته ظالم بشیا بادا دې په جو پړه باده خدا سے بادا کو غیرا ہاں او بدا زمونږ په مینا شي دي درته واستا په میرا پاره ټول ترخاګان د سوابای فوټو له کوړل راځي را کوم پیسې کوړل. جنید بھائی اور شہاب بھائی نن منگا بادی ڈیم سے راغلی بادا ڈیم پہ ہم آئے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر جھیل کا پانی نہیں ہے. یہیں سے پانی جا رہا ہے اور جھیل میں جمع ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مقصود ہے ترکی سے آیا ہوا اور شہاب بھائی ہیں یہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں. شہاب بھائی جرمنی سے آئے ہوئے ہیں. آپ اگر چاہیں تو جرمنی میں بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں. یہ پورے جھیل کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت جنید بھائی ہمارے پاس یہ پنڈی سے آئے لاہور سے آئے ہیں. اور اس وقت ہم لوگ پکنک کی صورت میں آئے ہیں. اور لپاره اوس انغری جوړو یتیم خانه چونګ ولا راغلی میلمانه دي کنه غندب والا بهار د غره په لمنو او د سمندر په خوا کې چې دی نو دلته کې رباب مانګي پروګرام ورېګا دا خورای زته کې تو راځي چې د سجده سره وروري نه او ما غوړه او په تما کو په کوکار نه پیرا سشیرا لپیدا کز خمانه پیرا تا وی تا متا السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو دلته ډیر وخت مو بخای
زمانې زموږ تېرې راشه یاره کنه موږ له دوی به پیدا شو دوی شو ټول تک علاقه کې په دې لاره باندې به خان چلول دا لاره په دې هېڅ به دا لاره په دې به خان راته د شپې او د ورځې السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب خیر. السلام علیکم. دا څنګه تاسو مبارک په موږ واردل چې وي دا خو سترګر ماشاءالله تاسو شاعري هم کوئ کتابونه دیم دي کتاب دې کم دی چې موږ په دې یو ګدوننامه ده یو ګدون نامه ده کتاب او یو اعلی شخصیات ثوابي اعلی شخصیات ثوابي او ګدون نامه دا دوه کتابونه دي وای ما د خري چرته وزر لیدل نه دی او د مارغه سر کې مخکر لیدل نه نو که د بریتو نیټینګ ویني ساسي خو ما په خزه زوره ور لیدل بل یو شعر دی چې داسې مو وایه چې څوک یې ورکوه او چې څوک غواړي ښه په شوق یې ورکوه نو صرف دا به دې په کار شي نوره بس دی او خیراتونه په کوڅو کې ورکوه نه د دې پوهېدو دپاره هم ډېر غټ سوچ پکار دی دا به هم پوهېږي دی یا دی ښه پوهېږي که نه بل یو دغه دی چې اعلان حکومت وکړه نن یو ښار ازادوي او په دې څه پابندی دي دا سرکار ازادوي نو خوشحاله شو یو دوه باباګان یو بل ته دا وایو نه دې وي چې په روژه کې یو ناسوار روژه کې ناسوار ازادوي او تاسو د کوم کلي بیسک تاسو د بیسک او پوره نام هم څه ده لال محمد بهار لال محمد بهار او بالکل د ګدون سترګه ورته ویل کېږي او کتابونه هم لیکلي او زبردست شعرونه خو تاسو واورېدل چې څنګه شعر او بس که څوک پرې نه پوهېږي نه ځان پرې په خپله پوهه کوي ډېره مننه